کور په کور درنوسی او لوړه تا تروسی او سر دې چاته ټیټ مشه دنګه مناروسی او ته د امن نښه شي سپینه لوپټوسی او کرکې نه دې کرکه شه کرکې نه دې کرکه شه او د مینې سرچینه اوسي او غم نه دې خدای وساته مسته مستانه اوسي او هلته کې قیامت ښه دی چرته چې خفه اوسي او ژوند نه دې تراخه وځه قند اوسي خوږه اوسي او تورانه کوي تورانه کوي او سپینه پاغونده اوسي او هغه حیات پیژني مینه په هغه اوسي. السلام علیکم ملګرو، سراج حلیم زه تاسو ته مخاطب یم. ملګرو د شب قدر سره تعلق لرونکی یو ښایسته شاعر، ادیب، صحافي، ریډیو براډکاسټر د قلم کورنۍ پښتو ادبي ټولنې شو قدر او د انجمن ترقی پسند مصنفین 400 دا صدر حیات اقبال حیات صاحب د شاعرۍ نوی کتاب مارکیټ ته راغلی دی چې نوم یې دی د مخ په لپه کې. موږ د مختلفو ډلو سره تعلق لرونکو خلکو نه دا پوښتنه کوو چې د حیات اقبال حیات صاحب کوم کتاب د شاعرۍ چې مارکیټ ته راغلی دی چې نوم یې دی د مخ په لپه کې د دغه په اړه باندې تاسو څه تاثرات لرئ موږ سره اوسئ. کور کې دا وایم چې داو نسکې دم کړي مې دي خپل ارمانونه مې اوس نه چیرې سم کړي مې دي. ملګرو دا ټیم موږ سره جندرشاه جلول صاحب موجود دی. هغه د مرکزی مومند پښتو ادبي ټولنې بانی او سابقه صدر هم دی. د هغوی نه زموږ دا پوښتنه ده چې د حیات اقبال حیات صاحب د پښتو د شاعرۍ کتاب چې نوم یې دی د مخ په لپه کې د هغې په اړه تاسو څه تاثرات لرئ؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. ډېره مننه سراج صاحب. زه لاول د ټولو نه مخکې ستاسو شکریه ادا کوم او بیا حیات اقبال حیات صاحب خو داسې یو نوم دی او د هغوی په دې پښتنه سیمه باندې داسې خدمات دي چې هغه د چا نه پټ نه دي. نو ځکه په حیات صاحب باندې سرخي ورچوم یا د هغوی په کردار، د هغوی په شعر و شاعرۍ، د هغوی په صحافت، د هغوی د دې خپلې سیمې د خدماتو په مختلفو زاویو که زه خبرې کوم دا بله ټیم اخلي. خو زما په خیال سره چې په موجوده وخت کې په شب قدر سیمه کې حیات اقبال حیات صاحب قلم کورنۍ د پښتو د ژبې دپاره د پښتون اولس دپاره د کور کلي د علاقې دپاره کم خدمات لري هغه د چا نه پټ نه دي او هغه چې څومره هم په درنه باندې اوستایو کم به وي. څو پورې چې د هغوی د کتاب خبره ده د مخ په لپه کې ما کتلی نه دی خو ما ته دا علم شته چې د مخ په لپه کې ډېرې زیاتې ملغلرې پرتې دي، ډېر ښایسته رنګونه پکې پراته دي. د هغې وجه دا ده چې د حیات صاحب ټول سوچ فکر د پښتون قوم دپاره، د پښتون اولس دپاره، د پښتو ژبې دپاره هر وخت هغې د دغه خدماتو په رڼا کې شپه ورځ خدمات لري. نو دا د پښتون قوم، د پښتون نسل، د پښتون را روان نسل دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې د حیات صاحب کوم کتاب راغلی دی مخې ته د مخ په لپه کې دې کې ډېر څه دي، دې کې ډېر ښایسته رنګونه دي، د مینې په رنګ، د پښتو په رنګ، د صحافت په رنګ، د قوم په رنګ باندې د مختلفو رنګونو نه ښایسته کتاب دی او زه تمامو مینوالو ته دا خواست لرم چې هغه د پښتو ژبې مینان دي، د پښتو شاعرانو مینوال دي، هغوی دې د حیات اقبال حیات صاحب کتاب ډېر په مینه باندې وګوري. د مخ په لپه کې په تمامو مارکیټونو کې میلاویږي. امید د ربه لرم چې ډېرو مینوالو ته پکې ډېر خواږه رنګونه میلوي. ډېره مننه. ملګرو دا ټیم موږ سره عاطف مراد صاحب موجود دی چې شب قدر سره تعلق لري او د اردو او د پښتو ډېر ښایسته شاعر دی. د هغوی نه زموږ دا پوښتنه ده چې د حیات اقبال حیات صاحب کوم کتاب چې مارکیټ ته راغلی د پښتو د شاعرۍ مجموعه ده او نوم یې دی د مخ په لپه کې، د دغه کتاب په اړه باندې تاسو څه تاثرات لرئ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه جی د خبرو مقرره کولو. حیات صاحب د دې خاورې یو نوموړی شاعر دی، تکړه شاعر دی او د پښتو ادب دپاره د هغوی خدمات چې کوم دی د چا نه پټ نه دي،
ډېر زیات دي. د هغوی لومبي کتاب چې کوم راغی د مخ په لپه کې ما مختصر شان وکړ. ډېر زبردست موضوعات دي پکې، ډېر ښکلې او پوره مې لا کتلی نه دی. زما چې کوم دی خواست دا دی د دې خاورې د دې سیمې خلکو ته چې هغوی چې کوم دی په دې باندې فخر وکړي او په ښه دغه سره چې کوم دی دې ته دغه په ښه نظر سره دې ته وګوري او لاس په لاس چې کوم دی دا کتاب واخلي او د هغوی چې کوم دی نو د حیات صاحب حوصله افزایي وکړي په دې سره او نیکسټ دغه لپاره چې کوم دی هغوی تیار شي ذهني، ځکه چې دوی دا کتاب چې کوم دی لاس په لاس وځي نو هغوی به راتلونکي دغه لپاره چې کوم دی بغیر څه ټینشن خپل کتاب چې کوم دی نو دویم راویستی شي دوی دپاره. ډیره ډیره مننه. ملګرو دا ټیم موږ سره نصر من الله عاصم صاحب موجود دی چې شب قدر سره تعلق لري او د یو تکړه شاعر دی، یو خوږژبی شاعر دی. د هغوی نه زموږ دا پوښتنه ده چې د حیات اقبال حیات صاحب کوم د پښتو د شاعرۍ کتاب مارکیټ ته راغلی دی د هغې په اړه باندې تاسو څه تاثرات لرئ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شهناز جانه مننه. ګرانه دواوا شوقدر دا علاقه یو داسې سیمه ده چې دی په هر وخت کې نازولی کسان پیدا کړي دي، لوی لوی شاعران پیدا کړي، ادیبان پیدا کړي دي. د دې ځمکه دومره خوږه ده چې د فصل په لحاظ څومره زرخیزه ده نو دومره د ادب په لحاظ هم زرخیزه ده. پخوا به زمونږ دا خبره مخکې ما کړې وه چې یو ګیله به زمونږ نه کېده چې یاره دلته د ادب په لحاظ دواوا زرخیزه نه ده. اوس الحمدلله دومره زرخیزه ده چې د معیار په توګه مونږ د حیات صاحب کتاب د مخ په لبه کې پیش کولی شو چې هغه اوس نن سبا مارکیټ ته راغلی دی. ډېر ښه مجلد دی، ډېر ښه خواري پې شوې ده او چې کوم د هغې د شاعرۍ معیار دی نو د اظهار الله اظهار صاحب پې لیکل کړي دي. که د هغې هغه شاپاڼه مونږ وګورو نورو ګڼو لیکوالو پې لیکل هم کړي دي او د ادب په لحاظ، د شاعرۍ په لحاظ، د تکنیک په لحاظ، د څومره د اصناف چې دي د هغې په لحاظ که مونږ وګورو نو زه وایم چې دا د پښتو ادب په پنګه کې د هغې یو پنګه ده او د هغې کې یو اضافه ده او دا کتاب به انشاءالله د ادب یو معیاري په ادب به بوج نه بلکې دا به انشاءالله د ادب ضرورت. عاصم صاحب د پښتنو ته شاعرانو ته د دې کتاب په اړه باندې خصوصا د شب قدر خلکو ته د دې کتاب په اړه باندې تاسو څه پیغام ورکوئ؟ زما به دا پیغام وي چې د بدقسمتۍ نه زمونږ شاعر ادیب خو کتاب چاپ کړي، د خپلو بچو نوړی روت روړو کتاب په چاپ کړي، خو زمونږ خلک بې قدره دي، هغوی د ادب په قدر لا پوه نه دي، هغوی د دې نه خبر نه دي. نو شاعر ادیب ته زما دا خواست دی چې دا کتاب چې د معیار په لحاظ منل شوی کتاب دی، تر جلال آباده پورې د بره پښتونخوا پورې پروت دی، خلک یې ګوري، خلک پرې کمنټس رالیږي، خلک یو معیار یې ګڼي. خو زما دلته په خپله کوڅه کې دا خلک خبر نه دي. نو ټولو ادیبانو، شاعرانو، ادب ذوق خلکو ته مې خواست دی چې دا کتاب تاسو یو نظر وګورئ، ولولئ، په خپله به تاسو دا مجبور کړي، تاسو ته به ادب طرف ته به تاسو په خپله دا رایې کړي. ډیره ډیره مننه.